سلامونه ملګرو جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وئ. که یاد مې ما غوښتل چې یوه لړۍ پیل کړم او هلته د کتابونو په لوستلو په ځانګړې توګه کله چې تاسو د شپې ویده کیږئ کتاب ولولئ. نن غواړم چې د موبایل نه یوه کیسه درته ووایم. کتابونه خو ډېر ښه دي او کتاب ملګری دی لکه چې درته ویلي مې وو او زما سره دلته بېلابېل کتابونه دي دا به هم درته وایم. خو د دې لپاره چې که څوک یا کتاب نه لري یا یې حوصله نه لري یا یې نه خوښېږي ځکه کتاب ګرځول او لوستل دا هم یوه لانجه د ډېرو دپاره یا خصوصا دا د نوي عصر د نوې زمانې ځوانان د موبایل او د لپټاپ سره ډېره مینه لري. نو په لپټاپونو کې او په موبایلونو کې هم کیسې شته. هغه مو چې پیدا کړې کولی شئ بیا بېله کتابه د موبایل نه کیسه ولولئ ځکه نن سبا یوه بدمرغي دا ده چې په موبایل کې اکثره خلک هسې وخت ضایع کوي که نه داسې شیان ولي چې هغه دومره ګټور نه وي او که غواړئ چې کیسې ولولئ شعر و شاعري ولولئ په موبایل کې دا کار هم کولی شئ. نو د دې لپاره چې نن شپه موږ او تاسو د کتاب د لوستو په نتیجه کې نه ویده کېږو موږ د موبایل له مخې نه کیسه لولو او یوه ترخه پیاله مینه دا هغه کتاب دی چې تر اوسه نه دی چاپ شوی ځکه نوم هم نه درته ښیم چې د چا دی خو چې چاپ شو بیا به سره پرې غږېږو په دې کتاب هم. ملک سلیمان له ډېرې مودې راهیسې په همدې سوچ کې و. کله کله به په خپل دې فکر حیران غوندې شو په یو ډول به له ځانه وشرمېده څنګه خپل دغه فکر د کلي له خلکو یا لږ تر لږه د کلي له څو مشرانو سره شریک کړم. خو بیا چې به خپل هوډ پیاوړی ورته ښکاره شو په څېره کې به یې جدیت راڅرګند شو. له ځانه سره به وبوږنېده. هو شریکول یې ضروري دي. له دې شرمه د ځان خلاصول پکار دي. بې له دې چې بې له دې بله لاره نشته. که یې ونه وایم نو دا بې شرمي به همداسې پاتې وي. نه د ترخو شنو چایو پیاله یې مخې ته پرته وه. راجګه یې کړه یو ګوټ یې ترې وکړ چای ورته یخې ښکاره شوې. له اوږدې شېبې د چایو پیاله ډکه ورته پرته وه او سره له دې چې دی د چایو ډېر شوقي و خو داسې په سوچونو کې ډوب و چې مخې ته پرتې پیالې ته یې پام هم نه و. اوس چې چای بیخي ورته ښکاره شوې وبښئ چې چای یخې ورته ښکاره شوې په پیاله کې پاتې چای په یو غوړپ وڅکلې او په څنګ کې له پراته چاینکې نورې چای په خپله پیاله کې واچولې. دا ځل یې هېڅ دمه ورته ونه کړه او همداسې تودې یې وسړپولې. بیا یې هم پیاله له تودو چایو ډکه کړه خو مخکې له دې چې کوم ګوټ ترې وکړي له ځایه پورته شو یو خوا بل خوا یې وکتل. د کور دروازې ته ځیر شو. په یو کونج کې یې د کور په ډیران نظر ونښت. دوه خرې یو خر دوه غوایي څو خوسي او خوسي تازه کور ته راننوتي وو. د مخ ترې واړوه بېرته کېناست. لور یې د برنډې له هغه بله سره په بیړه د څارویو د وښو او بوسو کوټې ته ور روانه شوه. لا نیمایي ته نه ورسېدلې چې مور یې هم ورسره یو ځای شوه. دواړه په ګډه له بوسو او پروړې غېږې راډکې کړې او د غوجلې خواته روانې شوې. د ملک سلیمان نظر همداسې په خپله لور کې نښتی و. بیا یو ډول وشرمېد. مخ یې تک سور شو. بېرته له ځایه جګ شو. څپلۍ یې په پښو کړې او پرته له دې چې بیا غوجلې ته وګوري او یا چاته څه ووایي په یوه تراټ له کوره ووت. حجرې ته روان شو. حجره تشه وه. کېناست. په مازدیګر کې ځوانان او ماشومان زیاتره د کلي لوی ډاګ او درمندونو ته وځي او په حجره کې څوک نه وي. د ماښام له خړې سره کورونو او حجرو ته راځي. ملک سلیمان هم خوشحاله شو چې څوک نشته. کېناست. بیا همغه سوچ په مخه که. د خپلې لور لښتې څېره یې بیا مخې ته ودرېده. په همغه شېبه کې چې د مخ رنګ تور سور شوی و او لاندینۍ شونډه یې په غاښ چیچلې وه
هماغه شېبه یې بیا تر سترګو شوه، بیا وشرمېد، له خپل خیاله وشرمېد، د هماغې شېبې له یادولو وشرمېد، له خپل سره یې پټکی راکوز که او خپل ښي لاس ته یې کېښود. اوس یې نو له دغه شرمه د خلاصون اراده نوره هم لا پسې کلکه شوې وه. په ذهن کې ور وګرځېدل، خو دا خبره به اول له چا سره کوم؟ ټولو ته خو یې نشم ویلی. بیا سوچ پسې واخیست. په کلي کې تر ټولو نږدې دوست او اشنا ملک شیردل یې سترګو ته ودرېد. له نورو مشرانو ورته هغه ځکه ډېر نږدې ښکارېده چې د زړه ډېر رازونه هم ورسره شریک وو. د زلمیتوب انډیوالان هم وو. عین پلرونه یې لا سره نږدې دوستان وو او د خپلوۍ څو تارونه یې سره لرل. بس هغه یې تر نورو غوره وباله. له ځان سره یې وپتېیله چې دا خبره به اول له همده سره شریکوم. که په ده مې ومنله نو داسې وګڼه چې په ټولو مې منلې، په ټول کلي مې ومنله. یو خو هغه له ما نه هم با تدبیره سړی دی، له ما نه خولور هم دی او له ما نه زړور. خو د زړور سوچ بیرته پښیمان که. ځان هم زړور ورته ښکارېده، ځکه خو یې دغه سوچ بیرته وځنډاوه چې ګوندې له ما نه زړور هم دی. خپل پټکی بیرته په سر که او له حجرې ووت. ملک سلیمان د ګلدرې د کلي په 5 مشرانو کې یو او خبره یې ټولو په کلي کې منله. په اصل کې د کلي 5 ټبرونو خپل 15 مشران د کلي ملکان کړي وو. د ملک سلیمان خو پلار هم لا ملک و او د پلار له مړینې وروسته د کلي خلکو د ملکۍ لونګۍ د هغه مشر زوی ته ور په سر کړه، یعنی ملک سلیمان ته. د ګلدرې کلی یوازې له دې کبله ښکلی نه و چې د لوی سیند په څنګ کې پروت و او خلکو به ویل چې پخوا کلونه په دغه کې د ګلونو لوی لوی باغونه و او ځکه یې نوم ګلدره ده. سهیل اړخ ته د اوږدو غرونو سلسله وه او مهمه خبره دا وه چې له کابله تر پېښوره د تاګ راتګ لویه لاره هم د همدې کلي په سویلي برخه کې تېره شوې وه. د کابل او کونړ سیند د غرونو لړۍ او دغې لویې ترانسپورتي لارې او سرکاري سړک د دې سیمې ارزښت او ښایست نور هم زیات کړی و. د کونړ سیند د همدغه کلي په څنګ کې تېرېده او د دې کلي په سمسورتیا کې د څپو ښایست څرګند و. هغه د ګلونو لوی لوی باغونه چې د کلي خلکو به په پخوا کلونو کې یادول د خلکو د زیاتېدو او په شنو پټیو کې د نورو او ډیرو کورونو د جوړېدو له کبله اوس نه ښکارېدل. خو د ګلونو او رنګینیو پریماني پکې اوس هم ډیره وه. په پسرلي او اوړي کې به د سیند اوبه ډیرې تودې شوې چې آبادې ځمکې او پټي او کورونه به یې په اوبو کې لاهو کړل. کیسه همداسې دوام لري. د دې کیسې یو ارزښت ماته چې اوس فکر مې کاوه دا دی چې سړي ته په مسافرۍ کې زموږ غوندې خلکو ته چې له وطن نه یو څه لرې یو خو زړونه مو په وطن کې دي، وطن ور یادوي. نو د دې لپاره هیله ده چې زما د مینهوالو لپاره دغه ډول کیسې لا خوندورې وي. او که چېرته تاسو د کتابونو امکانات نه لرئ، په موبایلونو کې دا کیسې شته، بېلابېل د کتابونو ویب سایټونه دي، هغو ته ورتلی شئ او کتابونه په خوند لوستلی شئ. نن مې د موبایل نه مطلب دا و چې یعنې تاسو کولی شئ چې د موبایل له لارې هم کیسې ولولئ او خوند ترې واخلئ. او همداشان که کتابونه په کورونو کې لرئ، کتابونه هم لکه چې مخکې مې درته ویلو ډېر ښه ملګري دي. مثلا دلته د فخر افغان، خان عبدالغفار خان یا د باچا خان ژوند دی که نه، ژوند لیک دی، زما ژوند او جدوجهد. یعنې دا کتاب هم په زړه پورې دی. زما یو عادت دا دی چې کله کله دا د کتابونو سره د سړي ساعت ځکه تېر وي که نه چې مثلا یو کتاب ولې پرېږد درته ښکاره شو یا یې ستړی کړې، بیا کیدای شي چې دا کتاب پرېږدې یوه ورځ 2 ورځو دپاره یو بل کتاب راواخلې. دا دی چې ولوسته که ستړی کړې کیدای شي بل راواخلې. خو یو مشکل لري دغه عادت. بیا مشکل دا دی چې
دا حوصله کله کله د سړي ورته تنګه شي د پریډ کتاب د لوستلو دپاره، نو بناء کله بیا دا ټول درنه پکې پاتې شي. په هر صورت خوښه ستاسو خپله ده چې هر رقم یې لولئ. د کتاب لوستل ګټه لري، خوند لري، ساعت به مو ورسره تېر وي. او که کتاب مو ډېر ولوسته، یا د موبایل نه یا د کتاب نه داستانونه، کیسې او په زړه پورې مطالب، نو پوهېږم چې حتما به خوب هم درشي او داسې ارامه شپه به تېره کوئ. ښه شپه.